د ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند ابکو صاحب سیمه کې د ملانک محمد رهبر ځایناستي او د پکتیا ولایت د استخباراتو مرستیال قاری محمد رهبر 15 غویان قرباني او غوښه یې پر هغو یتیمو وویشله چې پلرونه یې په شهادت رسېدلي دي. د شهیدانو کورنیو خوښي ښودلې چې د پکتیا ولایت د استخباراتو مرستیال ورته قرباني کړې. دوی وایي له دې مخکې هم ورسره قاری محمد رهبر په بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره کړي دي. قاری صاحب محمد ډېره مننه کوو چې موږ ته هر اختر کې وجیحه کوي او د یتیمانو پوښتنه کوي، بغیر د وجیحې نه نوره مرسته هم کوي. الله دې ته اجر ورکړي. موږ د قاری صاحب رهبر نه مننه کوو چې اختر کې وجیحه هم کوي او روژې کې مرسته هم کوي. دغه راز مولوي مبارز او د سیمې خلکو د قربانۍ په تړاو جوړو شویو مراسمو ته د خبرو پر مهال له ټولو ډلګۍ مشرانو او مسؤلینو وغوښتل چې د بېوزلو شهیدانو کورنیو لاسنیوی وکړي او خپلې مرستې ورڅخه ونه سپموي. د شهید ملانک محمد رهبر تقوی الله ځایناستي قاری محمد رهبر لکه څنګه چې مخکې تېر اخترونو کې د شهیدانو پوښتنه کول او د شهیدانو بچیانو سره دغلته اخترونه تېرول او د هغو دپاره قربانیانې کولې. نن بیا داسې قرباني کړې ده او د ټولو شهیدانو کورنیو ته ورغلې او د هغو پوښتنه وکړه. لکه څنګه چې قاری صاحب محمد رهبر حفظه الله د خپلو یتیمانو پالنه کوي، کفایت کوي، د هغوی پوښتنه کوي په هر وخت کې. زموږ د غونډ ننګرهار بیا بالخصوص د ټول افغانستان د ډلګۍ مشرانو هم دا هیله ده، تمنا ده، توقع ده چې باید هغوی د خپلو یتیمانو سره ودرېږي، د هغوی پوښتنه وکړي په هر وخت کې. د شهید ملانک محمد رهبر ځایناستی قاری صاحب محمد رهبر څخه منګه مننه کوو چې د شهیدانو کورنۍ قرباني کړې ده او د شهیدانو یتیمانې ستایلي دي او یاد کړي دي. د ټولو مجاهدینو مشرانو دا هیله کېږي لکه څنګه چې قاری صاحب محمد په اختر کې د یتیمانو شهیدانو کورنۍ دپاره قربانیانې کوي او خپل بچي پرېږدي دغلته د یتیمانو سره خپل اختر تېروي. نو الله دې وکړي چې ټول همداسې متوجه او توجه شي د یتیمانو او شهیدانو کورنیو ته. د یادونې ده چې قاری محمد رهبر له دې وړاندې هم د شهیدانو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي دي.